دا مو ویلو چې مثلا لیکنه کوم طرف ته وایي دې طرف ته دې خواته کوم طرف ته وایي دا مو ویلو دا شی پاتې وو په دې کې یو لیفټ ټو رایټ ته بل څه ده رایټ ټو لیفټ ته ګوره دا ډېر مهم اپشن دی کله چې تاسو مثلا د پښتو لیکنه کوئ پر مثال که چېرته دلته زه انتخاب کړم رایټ ټو لیفټ انتخاب کړم چې انتخاب کړم یا لیفټ ټو رایټ اوس ګوره د چپ طرف نه ښي طرف نه کېږي مثلا که زه پښتو باندې لیکنه کوم خوست ته ښه راغلاست کله چې الټو شفټ ووایم اوس انګلیش ته واوښته چې لیکنه کوم د کوم طرف نه کېږي چپ طرف نه نشوله ډېر غټ مشکل دی دا که چېرته مثلا تاسو غواړئ دا لیکنه د منظمه کېږي کولی شئ دلته راشئ دې ځای کې ورته انتخاب کړئ چې رایټ ټو لیفټ اوس یې اوکې کړئ دا وګورئ مثلا خوست ته ښه راغلاست ولیدو صحیح ده بیا الټو شفټ ووایو اوس وګورئ هماغسې مسلسله پسې کېږي ویلکم ټو خوست سټي ګوره بیا مثلا داسې پسې لیکه ورسېدی کې همدغه څه ډول چې تاسو غواړئ کولی شئ مثلا هماغسې ووایئ صحیح ده پوه شو دې باندې دې نه وروسته بیا زه راځم دلته کانټکسټ په انتخاب کې بیا دواړو حالتونو ته برابره بیا دا بیخي صحیح ده کانټکسټ انتخابول صحیح به وي بل چې دا راپ ټکسټ دی دې ته ویل کېږي راپ ټکسټ دا معنا ګوره که دلته لیکنه کوم دا لیکنه خو حتما د حجرې نه څنګه کېږي وځي که نه وځي که ته غواړې دا لیکنه دې په حجره کې سر په سر وشي کولی شې دلته کلیک وکړې وګوره راپ لیکنه په حجره کې څنګه شي سر په سر باندې وشي یا دلته راشه په دې ځای کې لیکلي دي مرج سنټر دا معنا که چېرته ما دلته لیکنه کړې وي ویلکم غواړم چې دا څو حجرونه یوه حجره جوړه کړم او لیکنه دې چېرته راشي سنټر ته یا لاندې کلیک یې که دا وګوره ټولو حجرونه به مې یوه حجره جوړه شي او لیکنه به مې چېرته راشي مابین ته او که چېرته دلته راشم ورته انتخاب کړم چې مرج اکراس بیا دا معنا چې وایي دا کلمونو کرښې د ختمې شي د رو کرښې په خپل حالات وي مرج اکراس دا ګورئ کلمونو کرښې ختمې شي خو د رو کرښې څنګه دی خپل حالات دی او که چېرته غواړم چې د ټول نه یوه حجره جوړه کړم مرج سل دا ګورئ ټول نه چا جوړ شو یوه حجره که بېرته غواړئ چې بېله یې کړې بیا ورته وایي چې ان مرج دا ګورئ بېرته به بېلې حجرې شي صحیح ده او که دا انتخاب کړم ورته وایي چې مثلا مرج دا ګورئ ټولو حجرو نه یوه حجره جوړه شوله او دا څه په نوم باندې یادېږي وګوره د آی 14 په نوم باندې دې حجرې نه مخکې صحیح ده بېرته کولی شئ دلته راشئ ورته وایي چې ان مرج کله چې الاینمنټ ته لاړ شئ دې ځای نه هم هماغه خبرې تاسو کولی شئ یا ښي طرف ته یا چپ طرف ته خو یو څو نوې خبرې دي چې مثلا په دې ځای کې زه دله ولاړې مثلا لیکمه چې ویلکم ټو خوست سټي دا مې ولیکلو دا اوس کوم طرف ته حجرې انتقالوي کولی شئ تاسو دلته ورته انتخاب کړئ فرض مثال دا د کوم طرف ته لاړ شئ مثلا زه وایم چې لیفټ طرف ته اوکې که دا خو چپ طرف ته تیار ده کولی شئ دلته ورته انتخاب کړئ چې کوم طرف ته لاړ شئ سنټر اوکې وګورئ سنټر ته دلته مې سنټر انتخاب شوی نه یا کولی شئ مثلا ښي طرف ته کوم طرف ته چې تاسو غواړئ فعل مطلب لکه تاسو یو نوم لیکلی غواړئ چې مکمله حجره د هغه یو نوم نه ډکه کړئ لکه زه په دې ځای کې لیکم چې مثلا جان کله چې دې باندې کلیک وکړم دلته ورته وایم چې فرض مثال فعل څه مطلب ډکول دا وګورم فعل یې که اوکې که دا وګورم مکمل به ډک کړي صحیح ده یا جسټیفای کوئ مثلا هماغه خبره ده فرض مثال هماغسې زه لیکم چې ویلکم ټو خوست سټي غواړم دا په ټولو حجره کې راولمه کولی شم دلته کلیک وکړم دا وګوره ورته وایي چې جسټیفای اوکې که وګوره مکمله په یوه حجره کې دلته ځای کې خو سنټر ته نه ده او که چېرته دلته راشم ورته انتخاب کوم چې ډسټریبیوټډ مثلا څه ورته وایم ډسټریبیوټډ لاندې پیدا کړئ دا ده اوکې کوئ اوس وګوره دا سټي دې طرف ته ده کله چې ډسټریبیوټډ انتخاب کوم اوکې کوم بیا مکمله چېرته راشي سنټر ته خپله دی برابروي لیکنه یا مثلا تاسو غواړئ چې فرض مثال سنټر ته یې کړئ کولی شئ دې ځای باندې کلیک وکړئ سنټر ته یې کړئ لیکنه وګورئ نیمه به دې طرف ته تېروئ او نیمه کوم طرف ته د بل طرف ته یعنې یو طرف ته به ټوله نه وباسي ځان صحیح شو د دې ځای نه وروسته دلته کولی شم دلته راشم مثلا دا هماغه خبر دي لکه دلته مو څه وویلې چې مثلا بره طرف ته دي یا د لاندې کوم شکل کې دي خو داسې کله حجره غټه وي نه د دې طرف نه کولی شئ راولو او یا هم کولی شم دلته راشم مثلا باټم اوکې که دا وګوره باټم دا چارجر صحیح شو پوه شو دې باندې د لاندې راشي دلته دا وګورئ راپ ټکسټ لکه دلته مو چې وویل چې مثلا په یوه حجره کې سر په سر لیکنه کوو فرض کړئ همدغه لیکنه به فرض کوم دا لیکنه
دې ځای کې درې زما راځم څه ته وایم پر مثال جنرال دی او تاسو راب ټیکسټ اوکې کدا وګورئ لیکنه بس سر سر پکې کې شل کدا ته نشو وایم یا راشي شرینک ټو پیټ بیا دا معنا ځوان د لیکنه د کوچنی چې په یو حجره کې نظام ځای کې راشه تاسو شرینک ټو پیټ اوکې کدا وګورئ ټول لیکنه کوچنی شو او په یو حجره کې ځای شو یا تاسو وایي مثلا دا د مرج مطلب یو ځای کول زغون دي حجرونه یو حجره جوړه کوم مرج سل باندې کلیک کوم اوکې کدا وګورئ ټول حجرونه به یو حجره جوړه سم دلته مراد ټو لیفت کانټیکست وایلا کولای شي د دې ځای نور انتخاب کړئ مثلا کانټیکست یا د لیفت ټو رائټ یا هم څه شي رائټ ټو لیفت دلته کولای شي د لیکنه په خپل خوښه تاو کوم مثلا څومره دي تاو شي تر دې صحیح پورې کې کو ګردونه به تاو شي یا هم کولای شي دلته راشي مثلا په دې صحابه نه تاو کوي دومره تر دې ځای پورې دا وګورم او کې کومه دا وګورم چې تاو شي کوم ډول تاسو غواړئ صحیح شو بل دې ځای نه ورسته تر راشي دې ته نمبر وایي چې څه شي دا نمبر پراپرټي ده فرض کړئ تاسو یو نمبر لیکلی وي سلري مې ولیکل دا کوم شکل تاسو غواړئ کولای شئ دې ځای انتخاب کړئ ورته مثلا کوم شکل دی نمبر که نمبر انتخاب کوم نور پر جنسته یوازې یو فارمیټ ورکړئ د اشاره نه وروسته به صفرونه راځي یا غواړئ کرنسي دراسي کرنسي به د اثارو ډول ورسره راځي یا مثلا اکاونټینګ شکل دی دا به بل شکل ده شارټ ډیټ څه ته وایي چې لاند تاریخ تاسو کولای شئ د تاریخ انځر کې کنټرول کیبورډ په کنټرول سیمیکالن ونیسئ تاریخ به راشي کوم شی دا کنټرول ده او دا چې ده سیمیکالن مثلا دې ځای کې ولاړ یم کنټرول نیسم بیا ورته وګورم سیمیکالن دا درې زما کنټرول سیمیکالن ډایرکټ تاریخ راځي صحیح ده اوس دا شارټ ډیټ ده شارټ مطلب لاند یوازې ورځ او میاشت کال درته کې شي کچې دلته راشم ورته انتخاب کړم چې لاند بیا مکمل په حروفو راته شي لکه وګوره ټیوزډے مثلا فبروري 12 او 6 ده 2015 هدا باندې ورسېدی یا هم کولای شي دلته راشي مثلا دې باندې پوه شو یا کوم تاریخ باندې مثلا وخت ورکړی کوم وخت باندې ټایم ورکړو دا ټایم شو یا مثلا پر مثال فیصدي نشه غواړي دی یا نمبر وسره کولای دا ټول انتخاب دی دغه کې انتخاب کا پرسنټیج وګوره فیصدي ورسره راځي یا فریکشن غواړي مثلا دې شکل باندې یا ساينټیفیک غواړي مثلا د ساينسدانانو خاص حساب په شکل باندې صحیح ده موږ اکثر انتخابات چې انتخابو جلن انتخابو یا هم نمبر دا شکل انتخابو لاندې کولای د اثارو ډول ورکړي مثلا کولای شم دې شکل باندې ورکړم یا مثلا په دې نمونه باندې مختلفو شکلونو باندې کولای د شای ورکړي یا اثارو ډول ورکړي صحیح ده داسې یا که مثلا راځي په ساده نشه ورکړي دی باندې کوټ وګورئ په ساده نشه ولا دی باندې کولای شي 1000 سپریټر دی ته کې چې درې خانې دي څنګه کېږي بیلې چې وګورئ سره درې خانې پر کې بیا یو خانه بیلې دي یا غواړي د اشاره د دونه د اشاره نو صفرونه زیات کې یا هم څنګه کې کم کې تاسو کله نمبر تراسي په نمبر کې ټول هم دا خبر دی وګوره جنرال دا نمبر دا کاونټینګ د کوم شکل تاسو غواړئ انتخابولای شئ صحیح ده مثلا زه کرنسي غواړم کوم کرنسي غواړئ دا ډول سمبول کوم سمبول سره چې ډالر سمبول نه کولای شي دې مثلا څو خانه اشاره دراسي پر مثال د اشاره نو صفرونه سلور کې دا وګوره ما غواړم اپلای شي یو خبره دلته نه ویل چې تاسو کولای د تراسي مثلا د اثارو ډول خدای تر ډول استو ګره ارشسته ایرو ارشسته کبغانی غواړي دې ځای باندې کلیک وکړئ لاندې کسٹم تراسي مثلا دلته ورته انتخابونه خاص کړئ دا شکل می انتخاب کوئ نه دا افغاني ورکوم کاما ډبل کوټیشن سپیس چې ورکوم یا د څور کولای شي ډبل کوټیشن کاما سپیس دلته ورته څه شي افغاني ډبل کوټیشن او کې کسره دې کې کوو د ټول سره شي راځي افغاني کته غواړي سرنګ دې مثلا بدل وي کولای دې افغاني نو ورستول ک بریکټ مثلا ریډ دا بریکټ بند کا ریډ دا بریکټ او چې کسره دې کې کوو ور سرنګ مو واخل د افغاني نشمو سره راځي دا پاتې پوه شوي ها استاد کومه وخت افغاني واستاد هر وخت هم دلته یو ورام تواش دې لیست کې راشه لاړ بشه کنټرول پینل ته ریجنل لانګویج ته additional setting ته currency ته currency کې دلته ورک افغاني اپلای کا اوکی کا بیا اوکی کا دا اوس بند کس کله دا بند په دغه انتخاب په ټول دې کې افغاني راغلي وي هر وخت ورته کوي صحیح ده څه مشکل ونه وي یو وخت کې استاد دا بجې دا د تاریخ سره استاد شو سره کوم دواړه ولې نه کولای دې ټول قسمه سوي ناو کا اوس کلاس کا اوس باندې وخت منش تاریخ منایس مساوي ناو کا اوس کلاس کا اوس باندې انټر هم تاریخ راس هم چې راځي کایواجی وخت غواړي ال کنټرول شپ
ونیسه دا وخت تاریخ غواړي کنټرول سیمې کال همداسې داسې کولی شي ګوره مثلا کنټرول سیمې کال دا تاریخ شو که نه شو لږ سپیس ورکړه کنټرول الټ شیفټ ونیسه دا ګوره دا د وخت تاریخ دواړه یا خو لنډ ولیکو سیمه ساوي نه و صحیح ده دې کې مشکل نشته دا درې خلاصو باډر مې درته ویلي بل پیل ده د پیل په مرسته مونږ کولی شي لاندې لیکنه ته کوم رنګ ورکړو فرض مثال دې ځای ته زه یو رنګ ورکوم کولی شي دلته راشي دې ځای نه پیل ورته واخلئ مثلا کوم ډول رنګ ورکوي دا ډول رنګ که غواړئ سپیل افیکټ ته لاړ شي دلته بیا نور رنګونه جوړولی شي مثلا دوه رنګه جوړوو یا کوم دوه رنګونه فرض مثلا دغه دوه دي وي کوم شکل دي وي مختلف شکلونه یې دلته هاریزونټل دا انتخاب کوو اوکې بیا بیا اوکې کړو ګوره هماغه رنګ به واخلو دا خو د یوسفي لکس ډکه شو کولی نیم لاړ خیر ځه رواني چې خپل هلته راشي وګورئ دې ځای کې مثلا شی د پروټیکشن ده پروټیکشن چې ته ویل کېږي خوندي ساتل په دې ځای کې مختلف هغه موږ لرو ګوره یوسفه خو ډکه نه وي دا خو نه ده اخیستې نه زه کېدای شي تللی وي دلته وګورئ مثلا لازم خپل اکسل ته لاک د لاک چې ته کېږي مثلا که چېرته زه دلته راشم شیټ لاک دی پروټیکټ ته راځم دلته بیا هم را روان دي پروټیکټ شیټ عمر شیټ پوسټو لاک که نه څه لاک ته وایې که شیټ لاک وي یو څو خانو ته اجازه ورکوي راشه دلته پروټیکټ ته ان پروټیکټ عمر صحیح ده اوس کومو خانو ته اجازه ورکوي فرض مثال دې خانو دا انتخاب کا نمبر ته راشي دې ځای کې د لاک ټیک مارک لرې کا چې لرې دی که اوکې کا اوس که دا شیټ لاک هم کې خو لیکن دې ساحو کې به لیکنه کېږي ګوره عمر شیټ خو ټول لاک ته کنده لاک ها په کومې حجرې چې ما انتخاب کړی په هغوی کې به څنګه وي لیکنه به کېږي دا وګوره یا بس دې ځای نه وروسته به نه کېږي نه بس دې ځای نه ان تر کومه ځای پورې تر دې بره ځای پورې دلته لیکنه کېږي بس نور به نه کېږي صحیح ده او که غواړئ دا دې لاک شي بیا یو ځل ان پروټیکټ کوئ او دغه حجرې به ټولې انتخاب کوئ بیا به راشئ نمبر ته او په نمبر کې به دا ټیک مارک ته ولګوئ لاک اوکې به یې کله چې اوکې کړو اوس که دا شیټ لاک بیا مکمل ټول لاک وي دا وګوره دا هم لاک شو مثلا دا وګورم دې ځای کې دا هر څه لاک شو صحیح ده بل څه د هایډن پټ ته ویل کېږي مثلا کله چې تاسو یو فارمولا اپلای کړئ دا عددونه مې ولیکل کیبورډ کې به جمع کوئ لنډه طریقه دا ده چې الټ ونیسئ بیا مساوي ووهئ چې به ونیسئ الټ انټر یې کړئ دا وګورئ جمع شول خو دا شیټ که زه لاکم بیا دا ماته د کومه فارمولا چې دا راته معلومېږي دا وګوره بره فارمولا لیکلې که نه لیکلې یعنې ښکاره کېږي دا فارمولا یې څنګه ده ښکاره ده که چېرته غواړئ چې مثلا دا فارمولا دې نه ښکاره کېږي کولی شم فارمیټ ته راشم او ورته وایم چې ان پروټیکټډ شیټ ان پروټیکټډ څه مطلب یعنې مطلب ما هغه دې نه وي لکه محفوظ نه وي کلیک کوم عمر دا وګوره خلاص شوله او بیا راځم چېرته سیل فارمیټ سیل ته او دا ټیک مارک لګوم هایډن اوکې کوم یې اوس که شیټ مثلا زه څنګه کوم پروټیکټ کړم عمر دا وګوره هغه به څنګه وي پټه به وي فارمولا څنګه ده پټه ده که مو غوښتل چې فارمولا دې د لاک په وخت کې مثلا ښکاره وي کولی شئ دلته راشئ د فارمیټ سیل ته او دلته دا ټیک مارک ته ولیکئ بیا که شیټ لاک هم وي خو لیکن فارمولا به درته ښکاره کېږي صحیح شوه بل دې ځای دلته راشي دې ته کنډیشنل فارمیټ ویل کېږي څه ورته ویل کېږي کنډیشنل فارمیټ په دې معنی چې مثلا تاسو کولی شئ دې ځای یو فارمیټ ورکړئ کنډیشن فارمیټ ورکړئ په خپله خوښه فارمیټ ورکړئ فرض مثال شرط باندې زه وایم دلته سیلري لیکم زه وایم که تر دې خانه لاندې سیلري ګریټر دین څه معنی زیاته وه د څونه زیاته وه مثلا د 100 نه 0 نه کوم رنګ دې ورکوي ریډ مثلا سور رنګ دې ورکوي اوکې که اوس کله چې مثلا دلته زه یو داسې تنخواه ولیکم چې هغه د 100 نه څنګه وي 0 نه زیاته وي وګورئ ډایرکټ به هماغه سور رنګ واخلئ ګوره نو تنخواه چې کم نه اخلم چې کله 0 نه زیاته ولیکم بیا ډایرکټ هغه واخلئ صحیح ده مشکل خو نشته کې
بیا کولای شم دلته راشم مثلا ورته ووایم لیس دین څه معنا کوچنی ځوان تنخوا که د زرو نه کوچنی وي کوم رنګ دې واخلي یلو ژیړ رنګ دا وګوره دا تنخواوې دي زرو نه څنګه دي کوچنی دي صحیح ده بیا راځم دلته مثلا کلیر رول فرام سلیکټډ سیل دې ځای کې راشي ورته ووایي مثلا لیس دین څه معنا کوچنی بیټرین څه معنا تر مابین ځوان که تنخوا دې 100 او دې 2000 په مابین کې نو کومه هغه دې اخلي رنګ دې واخلي ګرین شین رنګ دا وګوره دغه تنخوا دې 0 او د 100 په مابین کې ده 100 او 2000 په مابین کې ده صحیح ده کولای شي بیا دا ټول انتخاب کوي بیرته دا رول ترنه ختم کړي کلیر رول فرام سلیکټډ سیل ایکوال ټو څه معنا مساوي ځوان چې هغه څوک چې تنخوا یې 2000 کوم رنګ دې ورکړي کولای شي ورته انتخاب کړي مثلا ریډ بارډر ترنه تاو کې د ریډ ټیکس لیکنه دې سره شي اوکې که دا وګوره کومه تنخوا مطلب 2000 وي سره مساوي هغه یې څنګه کړله سور رنګ یې ورکړو څه مشکل خو نه کې لرئ ټیکس دیټ کنټین دا معنا لکه پر مثال تاسو دلته نوم لیکئ تاسو وایئ چې چا د نوم سره سي علي ذکر یا جان ذکر کېږي هغه دې مطلب څنګه کوي یو رنګ دې ورکوي زه وایم چې شی څه لیکې جان کوم رنګ دې ورکوي مثلا ګرین اوکې که اوس تاسو که دلته داسې نوم ولیکئ لکه پر مثال عمر مثلا علي جان دا وګورئ جان شته کې یا مثلا احمد جان دا وګورئ ډایرکټ مطلب هغه نوم ته چی ورکوي شین رنګ به ورکوي کوم نوم کې شی موجود وي جان موجود دی تاسو دلته چی ورکړي دې ځای کې صحیح ده اډیټ وکورینګ دا معنا کوم تاریخ باندې مثلا که زه دلته یو تاریخ ورته ولیکم دا خو د نن ورځې تاریخ ته مثلا ځوان چې په دې تاریخونو کې که په دې ځای کې که څوک د پرون ورځې تاریخ ولیکي نو هغه ته یو رنګ ورکوي دا وګوره اډیټ وکورینګ کوم تاریخ د ټولو ورځو څخه مثلا د راتلونکي ورځې د سبا ورځې کله ځوان چې یسټرډې پرون ورځې تاریخ که څوک ولیکي کوم رنګ دې ورکړي مثلا یلو زیړ رنګ دې ورکړي اوکې که فرض کړي په دې ځای کې زه تاریخ اچوم دا خو د نن ورځې تاریخ دی نه که کله زه دلته مثلا ولیکم چې 11 دا وګورم کلیک کوم دلته راځم لیکم چې 11 دا وګورئ پرون ورځې تاریخ ته ډایرکټ رنګ څنګه شولو بدل شو څه مشکل خو نه کې لرم پوه شو دې باندې ډوپلیکیټ چې ته ویل کېږي کاپي تاسو دلته آی ډي مثلا لیکلی یا تذکیري نمبر درته وښیم NIC دلته تذکیري نمبر چې خلکو لیکن ځوان چې د چا تذکیري نمبر 2 ځلې ولیکل چې هغه ته یو رنګ ورکوي ډوپلیکیټ مطلب کاپي کلیک په کومه دلته ډوپلیکیټ ورته وبخښئ دا خو ډېر ته ډوپلیکیټ که ډوپلیکیټ نمبر کوم رنګ دی ورکوي ریډ اوکې که اوس وګوره کله چې دلته تاسو داسې یو عادت ولیکئ چې مثلا هغه کاپي ولري دا وګوره ډایرکټ یې دې ته رنګ څنګه کړلو ورکړلو ځکه یې دې کاپي پیدا شوله هغه باندې پوه شوئ دا وګوره مثلا یو نفر تذکیري نمبر 222 دی لاندې که څنګه ولیکل 222 ډایرکټ رنګ ورکړي ما ته پته لګي چې دا ریکارډ مې 2 ځل لیکلی ده کولای شي ټول انتخاب کړئ راسي کنډیشنل فارمیټ ته ډوپلیکیټ باندې پوه شوئ بل ځای سره ټاپ مثلا تاسو سره دلته تنخوا وي یا مارکس به فرض کړو مثلا ما د شاګردانو نه امتحان اخیستی ده دلته مارکس ورکړي دي هسې فرض کړئ مارکس مو ورکړل زه چې چا چې لوړ مارک وي هغه 3 لوړ مارک هغه ماته مطلب په نښه کړه ټاپ 10 اوس خو لس سره درته په نښه کړه دلته مثلا 3 ورکوم څو ورکوم 3 اوکې که دا وګوره هغه 3 مارکس د ټول نه لوړ دلته به ماته په نښه کړي که مثلا دلته یو مارک ولیکم د ټول نه لوړ وګوره دا او دغه یې څنګه کړل په نښه کړل ولیدل بیا وګوره دا 3 مارکس مطلب د ټول نه لوړ دي که لاندې لوړ ولیکي د بل نه بیا وګوره ډایرکټ دا په نښه سي بل یو پرېږدي یعنې 3 لوړ مارکس به تا ته په نښه کوي صحیح ده کولای شي دلته راشي مثلا په دې ځای کې ورته وایسئ ټاپ 10 که فیصدي وي مثلا فیصدي به موږ تاسو فارمولو کې وایستلی او ترېنه وایستل کېږي یا باټم 10 مثلا زه وایم چې هغه شاګردان چې ټول نه ټیټه نوم راوړي وي 3 نفر هغه ماته شو که دلته 3 ورکړه اوکې که دا وګوره دغه 3 هغه شاګردان دي چې ټول نه څه وړي دي ټیټه نوم راوړی دی که مثلا دا زه نور ټیټه کړمه فرض مثال دومره مې کړله دا وګوره اوس دا مې انتخاب کړه دا مې انتخاب کړل دا وګوره دا باندې پوه شو که نه ستاسو پوه داسې یا دلته راځم دې ځای کې وګوره دا به نور فیصدي کې وایي فیصدي یا ایوریج څه ډول وځي صحیح ده دا ډیټا بار دی ډیټا بار بیا دې ته ویل کېږي لکه تاسو چاته وایئ مثلا کوم رنګ دې ورکوي کولای دلته راشي ورته انتخاب کړئ فرض مثال ډیټا بار یعنې مطلب د چا تنخوا چې لوړی دی هغه دې څنګه وي ګراف کې کود وي اوس مثلا که دلته ولیکم چې 200 اوس په ترکیب یې ولیکئ یا صحیح راځي 200 مثلا 400 500 600 700 دا مې 800 او دا مې 900 دا وګورئ اوس د ټولو ګراف ته وګورئ د چا چې مطلب هغه تنخوا لوړی دی هغه ګراف څنګه ده لوړ ده که نه ده لوړ
مطلب چې تنخواه ټیټه وي هغه ګراف څنګه ده چې د ترتیب سره تاسو کولای شئ دا جوړ کړئ یا مثلا یو بل ډول ګراف جوړوي لکه لس شل دېرش څلوېښت مثلا نه یا دې سره کموي څنګه یې کوئ ورو پر لس شل دېرش شول که نه شول اته څلوېښتو پورې بیا مثلا تاسو دلته ولیکئ چې لس شل دېرش څلوېښت دا ترېنه ختم کړئ دا وګورئ یا ودرېدلو کوم ډول یې تاسو جوړوئ ځل دې طرف ته هغه کېږي بیا دې طرف باندې کېږي یا دلته مثلا داسې ګراف ورکړئ لکه دېرش بیا څو راځي شل راځي بیا څو راځي لس دا یو ډول ګراف ته په احصایه کې ډېر ښه نوم دی دې ګراف بر راځي بیا بېرته دې ځای نه څنګه کېږي لاندې ځي دا دې باندې پوه شو ډېټا بار باندې یا تاسو کولی شئ مثلا دلته راشئ دې ځای کې ورکړئ چې کلر کوم رنګونه دې واخلئ دا ورکړه وګوره او د چا چې ډېره لوړه تنخواه وي هغه به سور رنګ کې وي کومه چې ډېره کمه هغه به کوم رنګ کې وي شین کلر کې وي یا تاسو آیکن یې ورکوئ آیکن بیا دا معنی د آیکنو په واسطه باندې مثلا دلته سیګنال ته راشي وګورئ دا ورکومه وګورئ چا چې لوړه تنخواه وي د سیګنال فل وي کوم چې مطلب کمه وي هغه ټیټ وي کولی دلته راشي مطلب په دې ځای کې ورته انتخاب کوئ کلیر رول یو ځل دا رول ختم کوئ یا بل شکل ورکوئ مثلا بیرغ چوک یا دا سټار ورکوئ دا وګوره چا چې تنخواه لوړه وي هغه به شین وي چا چې ټیټه وي هغه به څنګه وي سور کلر کې وي په مختلفو شکلونو باندې تاسو کولی شئ پوه شو دې باندې نیو رول په مرسته بیا موږ کولی شو خپله یو رول ورته جوړ کړو مثلا زه وایم که چېرته تنخواه سیل ویډیو څنګه وي ناٹ بټوین او بټوین دا باندې خپېږي یا بټوین معنا تر مابین ناٹ بټوین تر مابین نه وي ایکوال ټو مساوي ناٹ ایکوال ټو چې مساوي نه وي ګریټر دین زیات لیس دین کوچنی ګریټر دین ار ایکوال ټو دا معنا چې ترنه زیات وي یا ورسره مساوي وي لیس دین ار ایکوال ټو دا معنا چې ترنه کوچنی وي یا ورسره مساوي مثلا زه ورته چې بټوین تر مابین د څو تر مابین وي فرض مثال د 0 او د 100 مابین کې وي 2000 صحیح ده کوم فارمیټ کې واخلئ فارمیټ ته لاړ شئ مثلا زه چې بولډ ایټالیک دي سي فارمیټ کې هغه پیل کلر دی کوم رنګ ورکړي مثلا دا رنګ دی ورکړي اوکې که بیا فونټ ته هم رنګ ورکوئ کولی شئ دلته راشئ فونټ ته هم یو رنګ ورکړئ سور رنګ اوکې کوم یې بیا اوکې کومه دا وګوره څومره لوړه وه بټوین د 0 او د 100 مابین کې 2000 دا وګوره یا اوس تاسو داسې عادت ورکړئ چې مثلا هغه د 0 او د 2000 مابین کې دا وګوره ډایرکټ هماغه فارمیټ واخلئ پوه شو دې باندې clear rule from selected cell دا معنی د اوس مثلا په دې ځای باندې ما رول اپلای کړی دلته ما په ځوان سیوازي دې صحیح نه ختم کما clear rule from selected sheet وګورئ یوازې دغه هغه صحیح نه ختم شي که ته غواړئ مثلا د ټول شیټ نه ختم کې بخښئ دلته راشئ دا انتخاب کې دلته راشئ ورته هوم ته کې بیا راشئ clear rule from selected cell او که ټول نه ختمه بیا ورته انتخاب کې clear rule from entire sheet مکمل شیټ نه ټیبل کې کار چیرته وي یا په ټیبل کې دې هغه ورکړی وي رول ورکړی وي ټیبل دې ته ویل کېږي ګورئ زه مثلا لیکمه چې نیم او دلته لیکمه چې سلري په دې ځای باندې یوه تنخواه لیکمه یو شرط مې پې اپلای کوم ټیبل به اول ترېنه جوړ کړو بخښئ دې ته ته راځو انزر ته بیا څه شته راځمه ټیبل اوکې جوړ شو که نه شو جوړ اوس دې ځای باندې زه یو کنډیشنل فارمیټ اپلای کوم دا وګوره مثلا دا فارمیټ کې اپلای کو ته غواړې چې دا فارمیټ دې ځای نه ختم کړې کولی شې دلته راشې ورته مثلا کلیر رول فرام دس ټیبل وګوره دغه ټیبل نه فارمیټ څنګه شو ختم یا د پیو ټیبل جوړ کړی وي پیو ټیبل بیا دې ته ویل کېږي انزرټ کې به موږ ووایو صحیح ده مثلا دې نه یو پیو ټیبل جوړوم کوم ډول یې جوړوې ځان چې نیم دې مثلا دلته راشې او تنخواه دې چېرته ورته راشي فرض مثال په دې ځای کې یا مثلا دلته دې ورته راشي ویلو کې اوس دا تنخواه دا که نه ده په دې ځای باندې مې یو فارمیټ ولګولو پیو ټیبل په مخکې ووایو څه ډول کار کوي کوم فارمیټ ورکوم فرض کې دا یو فارمیټ مې ورکړی داسې بس غواړم چې دې نه دا فارمیټ بېرته صفا کړم کنډیشن فارمیټ ته راشي وګورئ پیو ټیبل باندې دلته کار کوي کلیک وکړئ هغه فارمیټ به څنګه شي ترېنه ختم صحیح شو منیج رول کې بیا موږ کولی شو یو دوه رول اپلای کړو مثلا ما ته لیکلي وي سلري په دې باندې زه دوه شرط اپلای کوم کولی شم دې ځای نه راشم تنخواه انتخاب کړم دوه یا دونه زیات منیج ته راشئ کوم ډول رول پې اپلای کوئ زه وایم سیل ویډیو که چېرته لیس دین کمه وي د څونه مثلا د 50 نه کوم رنګ دې ورکړې مثلا دې ته د سور رنګ ورکوي ناکام ده اوکې بیا اوکې که بل رول ورکوي هغه ته راشي نیو رول ته کولی شي دلته ورته انتخاب کړي چې مثلا بیا کوم رول ورکوي زه وایم چې که ګریټر دین اړیکه ورته یا زیاته وي او سره مساوي د څو سره 50 سره کوم رنګ دې ورکوي یو رنګ به ورکړو مثلا دې ته د شین رنګ هم ورکوي بولډ ایټالیک دې مسیان اوکې که کولی شي دې ځای نه بیا اوکې که کولی شي دغه رول مثلا ختم هم کړي دې ځای نه یا مثلا تغیر کړي راولي دا باندې پوه شوې
اوکې کا اپلای بیا اوکې اوس کله ته زور تاسو مثلا 500 ټټه تنخواه څنګه ده ناکام شو مثلا زیاته ورکړې دا وګوره ډایرکټ شین کلر واخلې او کم وي بیا به کوم کلر اخلي سور کلر واخلې کمپیوټر دا رول ختمول دې ځای راشي منیش ته کولای شي دې ځای کلیک وکړئ ډیلیټ کړئ دا پن پوه شوي په مکمل شیټ کې د کار کوي یوازې د انتخاب شوی ساحه د کار کوي یا په مکمل ورکشیټ کې انتخاب کما دا رول وګوره په دې ځای کې کار کوي په دې ځای کې ټول کې به کار کوي صحیح ده یا ته تاسو په شیټ 1 شیټ 2 کوم یو شیټ کې کار کوي یا د دې پی وی ټیبل کې کار کوي دا پی وی ټیبل د سمو تاسو په ریزلټ کې وایو دا ته پی وی ټیبل روان ده په دې ځای کې صحیح ده بس دا زمون سي ها کنه دا بس خیر د ځینو باندې ډېری دي لکه څنګه وکم څه وایي ها نه ټول هغه ته ګوري خیر ده ټول به ته چې څه کوي کوي زه ته کوم مشکل نه ده یو استاد سبا در ساتي ده ها وسه فارمټ ټیبل ده بس ده بس ده درس مو